نور ملتونه خو آرام ژوند کوي خو زمونږ د ملت ډېرې ترخې شپې دي زمونږ قوم چې جومات ته ځي فکر کوي چې د ما مړی به جومات نه وځي که بازار ته راځي نو فکر کوي چې د ما کټ به کور ته بیا ځي شفخانې ته به د ما کټ تابوت به مې نه ویستل کېږي موږ ملت په ډېره بده وضع کې قرار لري او د دې علتونه دا دي چې موږ الله ناراضه کړی دی الله موږ نه خفه ده او موږ الله خفه کړی دی موږ له الله نه بغاوت کړی دی نو دغه کوم وضعیت چې دی نو دا وضعیت د موږ د اعمالو نتیجه ده او دا زموږ اعمال دي که موږ عمل جوړ کړو الله ته اجتماعي توبه وباسو الله سره اړیکه قایمه کړو الله به زموږ ژوند بدلوي الله به له فقر نه موږ خلاصوي الله به له غربت نه موږ خلاصوي الله به له فسادونو نه موږ خلاصوي تر څو چې موږ د خپل ملت په ایمان باندې کار ونه کړو فساد نه ختمېږي تاسې ګورئ عرب قوم زموږ له ملت نه بتر نه وو هغوی لوڼې ژوندۍ ښخولې وینې به یې څټلې مردارې به یې خوړې سر و کال به جګړې دي په عربو کې د فسادونو د بېلاریو د بتپالنې د کفر د شرک نور انتها وه زموږ په ملت کې چې څومره مفسد انساني زه فکر کوم چې ته د دین خبره ورته کوې خفه کېږي نه بد ورځ درته نه وایي چې څومره مفسد انساني په مخ څپېړې نه درکوي خو د دې بتپال قوم له لاسه په مکه کې رسول الله امام الانبیا د دې ملګري تعذیب شول نبي اسلام د دې لاسه وکړی دی ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لاسه په کړاو کې خو نبي اسلام د دې په زړونو کار وکړ الله په دې باندې د جلې زیرې راولېږل او ځمکه له امن نه ډکه شوه د شرف غرونه جوړ شول له خلکو نه ورونو زموږ ملت له عرب قوم نه بتر نه ده له موږ سره د الله پیغام موجود دی د دې پیغام له وجې نه به الله پاک دا قوم دنیا او آخرت کې وځلوي خو د دې کتاب د دې پیغام د رسولو څوک نشته دلته دین ته خدمت کیږي خو په منظم شکل نه کیږي منظم شکل څومره خدمتونه چې کیږي دا په غیر منظم شکل کیږي بل د موږ ملایان چې دي ملا خوري ملا خوري عام ملت د موږ یو بل خوري ملا خوري او عام ملت دی یو بل خوري نو ورونو زموږ د بدبختي علت دین نه دی بلکې له دین نه لرېوالی له دین نه بعد له دین نه فاصله زموږ د ټولو ستونزو زموږ د ټولو مشکلاتو اصلي عامل چې دی نو دین نه لرېوالی دی او الله موږ ناراضه کړی دی الله موږ خفه کړی دی که الله موږ خوشحاله کړو او الله راضي کړو الله به زموږ ژوند کې بدلون راولي د غریبۍ خو خبره ونه کوي د افغانستان راځي 400 میلیونه انسانانو ته ډوډۍ ورکړي افغانستان د 14,000 میلیارده ډالرو په تناسب باندې افغانستان شتمني لري 14,000 میلیارده ته پوهېږې چې د موږ بودیجه څومره ده د موږ بودیجه 7 میلیارده ده 7 میلیارده ډالر د موږ سالانه بودیجه ده خو زه فکر کوم چې د ځمکې په سر دومره بډای ملک شتون نه لري لکه څنګه چې زموږ ملک ده موږ بهترینې آبي منابع لرو تقریبا 8 ګمرکونه لرو 8 ګمرکونه دغه د ټلیفون دستګاه دا د افغانستان د ټول مملکت لپاره دا بس ده د خارجانو دا هغه لګولي ټیمان یې لګولي دي نو دا ټیمان د در واخله نو رکسه دا د موږ د ملت او زموږ د قوم سرمایه ده د اوبو له ناحیې نه افغانستان په دې خطه کې بهترین وطن دی آبي منابعو له حیثه بهترین آب و هوا بهترین ملک بهترین ځمکه بهترین غرونه بهترین ځوانۍ دلته دي یو فرانسوی دی هغه وایي چې اسلام د سبا ورځې لوی ځواک دی هغه وایي چې اسلامي نړۍ چې ده تیل دلته دي ګیس دلته دي بحري سمندري لارې دلته دي په اسلامي نړۍ کې ښه باغونه دلته دي چمنونه دلته دي ښې ځمکې دلته دي ښې ځوانۍ دلته دي ښې پیغلې دلته دي او بهترین دین دلته دی او د الله پیغام قرآن له دې ملت سره د اسلامي امت سره ده د امت سره ده خو د مسلمانانو عقل نسته بېعقله قوم بې علمه جاهل قوم مسلمانان دي په اختلافاتو ککړ وږي تږي په جهل اخته کافران سپۍ غوندې استعمالوي کافران استعمالي د مسلمانان نو د دې په ثروتونو باندې د کفارو قبضه ده د دې په بازارونو باندې
د دې پښتو د دې په تیلو کافران چې دې مزې کوي او دې وږي تږي خوار و زار ګرځي ستا پښتو کافران مزې کوي دا اتا د هر یو جب نه د هغه جب ته پیسې ځي اتا یوه سترګه به جاري بله به خاندي اتا له جب نه به هغه پیسې وهي پیسې وهي نو زه خو دا وایم چې د غربت د ولږې د فقر خبره ونه کوي ته په ټولو ملتونو کې بډای قوم یې الله دې دلته ایمان راولي الله دې دلته دین راولي او د ایمان خواري دې الله عامه کړي الله دې دا وطن په دین باندې آباد کړي چې په دین آباد نسي هېڅکله به موږ ښه ورځونه ګورو که موږ څومره دا وطن آباد کړو دا به بیرته ورانېږي او دا قوم به په بدبختۍ کې او په جګړو کې په وینو کې برغړي او بدبخته ژوند به کوي رب العالمین نو ستا رضا زموږ مقصد وګرځي